څنګه کولی شو د اصلي او نقلي موبایل ترمنځ توپیر وکړو؟ د موبایل د اخیستلو پر وخت د موبایل کومو ځانګړتیاوو ته باید پام او پاملرنه وکړو. سلامونه، نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل له طرفه هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. په دغې ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم یا د ویډیو د موبایل اړوند دا چې څنګه کولی شو خپل ځان دپاره یو مناسب موبایل ترلاسه کړو. د موبایل د اخیستلو پر وخت باید د یو موبایل کومې ځانګړتیاوو ته پام وکړو. که چیرې موږ او تاسو مارکیټ ته لاړ شو او غواړو خپل ځان دپاره موبایل واخلو، باید موږ او تاسو کومې اپشنې چک کړو او وپوهېږو دغه موبایل کې کوم څه خراب دي، څه پکې جوړ دي، همدارنګه انټرنیټ پکې کار کوي، کوم اپلیکیشنونه په دغه موبایل کې کار نه کوي. نو نننۍ ویډیو کې درته دغه ټوله طریقه او معلومات درښایمه. همدارنګه دغه موبایل څومره قیمت لري، په کوم قیمت باندې موږ او تاسو باید واخلو. انشاءالله په دغه ویډیو کې به تاسو ته بشپړ معلومات درکړمه. مخکې له دې چې ویډیو په ټاپک باندې پیل وکړو، که مو تر اوسه پورې ویډیو ته لایک نه وي ورکړی، ویډیو درسره لایک کړئ. همدارنګه که زموږ یوټیوب چینل ته په لومړي ځل سره راغلي یاستئ، زموږ چینل سبسکرایب او په ټولنیزو رسنیو کې زموږ پاڼه درسره فالو کړئ. راځو د موبایل سکرین ته. طریقې درته د موبایل په سکرین باندې هم درښیم او همدارنګه ځینې طریقې به درته زه تاسو ته دروښایمه. راځو د موبایل سکرین ته. ګرانو دوستانو، تر ټولو دمخه به دغه اپلیکیشن تاسو هغه موبایل ته انسټال کړئ کوم چې غواړئ تاسو یې نوی واخلئ. د اپلیکیشن د انسټال کولو طریقه درته د ویډیو په وروستیو کې درښایمه. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړه راباسئ، پر اوپن باندې به کلیک واخلئ. په دې ځای کې دوستانو تاسو سره د همدې اپلیکیشن ډیشبورډ راوړي. هغه معلومات چې په دې موبایل کې شتون لري دغه ټول دلته هر یو اپشن په بشپړ ډول تشریح کېږي. لومړی تاسو به راسئ په ډیوایس باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو دوستانو ډیوایس کلیک کړئ، په دې ځای کې د همدې موبایل نوم راخیستلیږي، همدارنګه ماډل، کمپني او اړوند ټول مشخصات یې دلته شتون لري. کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. بل دوستانو موږ سره سیسټم ده. د دې سیسټم کې چې کوم د دغه موبایل کې کوم اپشنې موجودې دي هغه ټول دلته راخیستل کېږي. تر ټولو مهم موږ سره دوستانو سی پي یو ده، د موبایل پروسیسر. کولی شئ دغه له دې ځای څخه کاپي کړئ او هلته په ګوګل کې سرچ کړئ چې دغه پروسیسر کوم اپلیکیشنونو لپاره کار کوي. بل دوستانو موږ او تاسو سره بیټري ده. په بیټري کې موږ او تاسو سره لیکل کېږي دغه بیټري څومره وخت لپاره کار کوي، همدارنګه د دې هیلث څنګه ده. تاسو کوشش وکړئ چې هیلث یې بیټر وي، د ګوډ څخه بیټر ښه ده. ګورئ دوستانو دغه بیټري چې ما اخیستې د دې موبایل کوم بیټري چې لري دا ښه نه ده. تاسو کوشش وکړئ چې د موبایل بیټري ښه وي. همدارنګه بل اپشن دلته له موږ او تاسو سره ټیسټ په نوم دلته یو اپشن ده. ګورئ دوستانو تاسو به راسئ دې باندې په کلیک واخلئ. دا تر ټولو مهم اپشن ده. کله چې موږ او تاسو خپل ځان دپاره یو ټلیفون اخلو، موږ او تاسو اړتیا لرو چې د موبایل مایکروفون چک کړو، همدارنګه فلش لایټ یې چک کړو، بلوتوث یې چک کړو، همدې ته ورته نورې اپشن یې چک کړو. نو موږ او تاسو کولی شو له دې څخه ډېرې په اسانۍ سره د موبایل دغه هر یو اپشن دلته چک کړو. ګورئ دوستانو یو موږ سره اتومېټک ټیسټ ده. که چیرې تاسو پر دې باندې کلیک واخلئ، دغه ټولې اپشنې دلته په اتومات ډول سکین کېږي. کوم اپشن چې په یاد موبایل کې خراب وي یعنې کار نه کوي هلته سره ټیک مار وي او کوم چې جوړ وي هلته ورسره شنه ټیک مار لګول کېږي. همدارنګه که چیرې غواړئ تاسو په خپله دغه ټیسټ وکړئ، راباسئ په دې یو اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. ګورئ دوستانو فلش لایټ باندې که چیرې زه کلیک واخلم، زما فلش لایټ لګېږي. ما اوس سکرین ریکارډ ریکارډ کړی ده، دلته په ریاست باندې کلیک اخلمه. همدارنګه مایکروفون که چیرې تاسو غواړئ چې کړئ، پر همدې باندې به کلیک واخلئ او هغه اپشن چې پکې کار نه کوي بیا ورسره سره چلیپا لیکل شوي وي چې دغه اپشن کار نه کوي پر دې موبایل کې. په دې کې دوستانو موږ سره نورې اپشنې هم دي. همدارنګه کولی شئ دغه هر اپشن تاسو دلته چک کړئ. ګورئ دوستانو یوازې اړینه نه ده چې تاسو دغه موبایل دپاره دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، دغه اپشن یې وګورئ او تاسو بالاخره موبایل واخلئ. نور معلومات یې هم درته درکومه، یوازې دې اپلیکیشن باندې بسنه به نه کوئ. اوس راځو دوستانو چې څنګه کولی شو یاد موبایل ته دغه اپلیکیشن انسټال کړو. دوستانو د اپلیکیشن د انسټال کولو لپاره به تاسو راسئ په خپل موبایل کې ټلیګرام اپلیکیشن را خلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو راغلئ ټلیګرام ته، په خپل موبایل کې مو ټلیګرام را خلاص کړه، بیا به راسئ په سرچ کې به باور لټون ولیکئ. په سرچ کې دوستانو تاسو ولیکئ باور لټون. ګورئ دوستانو کله چې تاسو باور لټون سرچ کې راباسئ، پر همدې باندې به کلیک واخلئ، په بره 3 لاینونو باندې به دلته کلیک کړئ. کله چې تاسو باور لټون سرچ کړئ، لومړی به همدا چینل جوین کړئ، بیا به په دې 3 لاینونو باندې یو کلیک واخلئ، په سرچ کې ولیکئ ډیوایس انفو. کله چې تاسو ډیوایس انفو سرچ کړو، د همدغه اپلیکیشن به تاسو مخ ته راسي، کولی شئ له دې ځای څخه په اسانۍ سره انسټال کړئ.
ویډیو راسره سټیپ بای سټیپ تعقیب کړئ. هر اپشن درته درښکاره ما د موبایل اخیستلو طریقه درته درښایمه. د دغه د لارې موږ او تاسو کولی شو د موبایل ځینې اپشن یې چک کړو او وګورو چې د دې موبایل کې کوم اپشن کار نه کوي، کوم پکې خراب ده، څو سیم کارت اخلي. د دغه اپلیکیشن له لارې تاسو کولی شئ اړوند بشپړ معلومات یې ترلاسه کړئ. نو د بیا راځو د موبایل سکرین ته. ګورئ دوستانو، موږ او تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړ. دغه کومې اپشن چې وي ویلیوم، همدارنګه مایکروفون، دغه ټولې اپشن په بشپړ ډول جوړې وي. موږ او تاسو غواړو د یاد موبایل نور مشخصات معلوم کړو. که چیرې غواړئ تاسو خپل ځان دپاره یو موبایل واخلئ، لومړی تاسو انتخاب وکړئ د کمپنۍ. د یو ښه کمپنۍ خپل ځان دپاره انتخاب کړئ. کله چې تاسو کمپنۍ انتخاب کړئ، بیا به راسئ په ګوګل کې به د یادې کمپنۍ سرچ وکړئ. نوم به یې سرچ کړئ، همدارنګه کوم موبایل چې تاسو اخلئ هغه به سرچ کړئ، پرایس به یې سرچ کړئ، قیمت یې وګورئ چې دغه قیمت په نورو هېوادونو کې په کوم قیمت باندې یاد موبایل خرڅېږي او تاسو یې باید په ښار کې په کوم قیمت واخلئ. او همدارنګه کله چې تاسو مارکیټ ته ځئ خپل ځان دپاره یو موبایل اخلئ، یو دوکاندار سره مخ کېږئ، هغه تاسو ته موبایل درکوي او درته وایي چې دغه موبایل 40 ساعته وخت لري، زه ضمانت کوم. تاسو کولی شئ دغه موبایل چیکینګ په 40 ساعتونو وکړئ، خو تاسو دغه ورسره مه منئ. کله چې تاسو خپل ځان دپاره موبایل اخلئ، حد اقل 3 ورځې وخت واخلئ له یاد مارکیټر څخه، د یاد سیلر څخه. ورته ووایه دغه موبایل چې زه له تا څخه اخلم غواړم 3 ورځې دې له ما سره وي. که چیرې مې خوښ سو درنه اخلم یې، که خوښ مې نه سو یعنې څه که چېرته پکې خراب و بېرته یې درپسې راوړمه او ما ته به خپلې پیسې راکړي. ګورې اکثره موبایلونه داسې وي چې موږ او تاسو مستعمل موبایلونه اخلو، په دې کې ډېری شیان خراب وي. هغه 40 ساعته وخت موږ ته راکوي. کله چې موږ ته 40 ساعته وخت راکړي، په لومړنۍ کې دې دوکاندار تاسو ته وایي دا موبایل تاسو چارج ته کېږدئ، کله چې 100% ډک سو هغې نه وروسته استعمال کړئ. دا یو غلطه خبره ده. کله چې تاسو خپل ځان دپاره موبایل اخلئ، وخت ترېنه واخلئ 3 ورځې. کله چې تاسو 3 ورځې وخت ترلاسه کړل، له هغې نه وروسته په دې موبایل کې انټرنیټ فعال کړئ، په مسلسل ډول یې وګورئ. تاسو وګورئ کله چې تاسو انټرنیټ کاروئ دغه موبایل څومره چارج کوي او بغیر د انټرنیټ څخه یاد موبایل چارج کې څنګه ده. همدارنګه که چیرې تاسو غواړئ د دې ټچ چک کړئ چې آیا دغه ټچ ښه کار کوي، آیا دې کې انټرنیټ تیز کار کوي یا سلو کار کوي. هغې دپاره به تاسو کیبورډ انسټال کړئ. همدارنګه کله چې تاسو انټرنیټ آن کړئ، بیا به تاسو راسئ ټایپینګ برخې ته. ټایپینګ به وکړئ. که چیرې ټایپینګ ښه کار کوي نو تاسو وپوهېږئ چې دغه ټچ ښه کار کوي او همدارنګه انټرنیټ یې هم ښه ده. سیګنال یې چک کړئ، دغه موبایل څنګه سیګنال ورکوي، آیا د کومه ستونزې پکې دي. تاسو کولی شئ په 3 ورځو کې دغه په بشپړ ډول چک کړئ په خپل موبایل کې. ګورئ دوستانو، هر وخت چې موبایل اخلئ له دوکاندار څخه د 3 ورځو یا 2 ورځو وخت واخلئ. 40 ساعتونو کې ورسره خبر مه منئ چې دغه موبایل ته ماته راکوي، زه به یې په 40 ساعتونو کې چک کړم. ځکه 40 ساعته وخت خو دغه موبایل چارج هم نه پوره کوي او تاسو سره شاید دومره وخت هم نه وي چې دومره ژر تاسو وکولی شئ دغه د موبایل بشپړ ټول معلومات ترلاسه کړئ. لومړنۍ طریقه د اپلیکیشن انسټالولو چې موږ تاسو کولی شو د یاد اپلیکیشن دپاره اپلیکیشن د لارې د موبایل ضروري اپشنونه چک کړو او اړوند معلومات یې ترلاسه کړو. دوهمه طریقه د ګوګل د لارې د موبایل اړوند مشخصاتو پوښتل ول، قیمت پوښتل و، همدارنګه کوم اپلیکیشنان پکې کار کوي او راتلونکي اپډیټ کې به د کې دغه اپلیکیشنان کار وکړي یا به یې ونه کړي، یعنې هغه به موږ تاسو په ګوګل کې سرچ کوو. او درېیمه طریقه زما اړوند معلومات چې ما تاسو ته درکړل، یعنې د دوکاندار څخه د وخت اخیستل، همدارنګه په دې کې انټرنیټ فعالول او ځینې نورې لارښوونې مې درته وکړي. د دغه لارښوونو پر اساس تاسو کولی شئ خپل ځان دپاره یو ښه مناسب موبایل ترلاسه کړئ. هیله مند یم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو معلوماتي وه او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي، لایک ورکړئ او که زموږ یوټیوب چینل ته په لومړي ځل سره راغلي یاست، مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې پر بیل ایکن باندې یو کلیک واخلئ تر څو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسې در ورسېږي. د لیدو او ملاتړ څخه مو نړۍ مننه.